زما خوږه مور. شاعر بشیر احمد ګواښ. شیرینه مور مې سهار ډېر وختي له خوبه پاڅي، په راڼه مخ یې نوراني مسکا خوره خوره وي. ما په تندي باندې د زړه له تله ښکل کړي هغه، او بیا مې ټوله ورځ قسم په خدای خوږوي هغه. مخ راله ومینځي او ګرمې چای ښې ډېرې راکړي، ځکه هغه وایي بهر ګرانه یخني ډېره ده. په دعاګانو مې رخصت کړي ښوونځي ته ځمه، زما د مخې رڼایي د خوشحالۍ ډېره ده. مور راته وایي چې زه هر یو شی کولی شمه، اسمان زما دی او سپوږمۍ ته الوتلی شمه. که زه سبق په مینه ووایم سړی به شمه، بیا به خراب شي یا نړۍ کې بدلولی شمه. له ښوونځي نه چې راووځم رامنډې کړمه، صبر مې نه کېږي چې مور ته خوږ خبر ووایم. زما ښوونکي ماته ټولې سل نمرې راکړې، په دې به څه کېږي چې مور ته خوږ خبر ووایم. د خوښۍ اوښکې زما په اوږه وڅڅېدې، غېږ کې یې ټینګ کړمه په دواړه مخه ښکلې کړمه. وایي چې زه خو شهزاده یم پاچا به شمه، ګرد یې زما له جامو وڅنډلو ګولې کړمه. څومره مزه کوي چې دا راپسې منډې وکړي او زه پسې شم چې والله که مې ته ولمبوې. اخیر مې ونیسي او زور رانه څه داسې باسي چې سم مې ومږي، پوستکی ښه مې ولمبوي. د شپې ډوډۍ نه وروسته خپل کتاب راپورته کړمه، مور ته مې درس لکه طوطي په شانتې تېر کړمه زه، او دا د تل په شانته دوه مچکې ما نه واخلي، ځکه خو درد د ښوونځي د لوبو هېر کړمه زه. کټ کې مې سملوي توده بستن په ما خوره کړي، زه یې په غاړه کې لاس واچوم کیسه شروع کړم. یو پاچا و د څلورو لوڼو پلار و هغه، څه په خوند خوند په مینه مینه یې خوږه شروع کړي. خدای خبر کله په ما خوب څپه څپه راخور شي، خدای خبر کله کیسه ختمه شي او زه ویده شم. خدای زده تر څو به هغه ویښه وي دعا به کوي، د مور رڼو سترګو ته ګورمه چې ښه ویده شم. خو چې زه نن له خوبه پاڅېدمه مور مې نه وه، کاشکې چې نن له خوبه هېڅ راپاڅېدلی نه وای، کاشکې د مرګ فرښته مو ښکاره راغلی نه وای. زما خوږه مورې زما له څنګ نه وړې نه وای، زما خوږه مورې زما له څنګه وړې نه وای.